د هرات په صنعتي ښارګوټي کې یو له هغو شرکتونو څخه دی چې بېلابېل درمل تولیدوي. دغه فابریکې د روان کال په لومړۍ کې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال او د اسلامي امارت د نورو چارواکو په حضور سره په فعالیت پیل وکړ او شاوخوا 9 میاشتو کې د پام وړ وده کړې ده. در ابتدا که افتتاح گردید ما با 2 خط تولید شروع کردیم و الحمدلله امروز شامل 8 خط تولید شده که میشه گفت شامل خط شربت ها از 60 میلی تا 240 میلی، خط قطره ها از 15 میلی تا 30 میلی، خط پمادا، انواع کریم ها از 15 گرم تا 100 گرم، انواع ژل ها، انواع اسپری ها، خدمت شما عرض شود انواع آنتیسپتیک ها، انواع پودرهای ساشه‌ای فعلا شامل تولیده که بیش از 30 قلم تا همین لحظه تولیدات کارخانه الحمدلله رسیده. خو د هرات د صنایع او کانونو خونې مشر ټینګار کوي چې اوس مهال د دغه ولایت په صنعتي ښارګوټي کې د درملو د تولید په برخه کې شاوخوا 10 فعاله فابریکې شته او هڅې روانې دي چې دغه صنعت پراخ او په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. شرکت‌های بزرگ تهداب گذاری شده و در حال اجرا هست و شرک صنعتی هرات و تعداد از سرمایه‌گذارها در بخش دوا شرکت سامیر ایجاد کردن و قریب شاید کار ساخت و ساز و بهره برداری از کارخانه به شکل استاندارد و گسترده شروع بشه. د هرات ولایت یو شمېر روغتیایي کارپوهان او ښاریان هم د صنعت او پانګونې د ودې هرکلی کوي او وایي چې د هیواد په کچه بېلابېل درمل تولیدات ښه کیفیت لري او د دغو تولیداتو د کارولو فرهنګ هم د ودې په حال کې دی. ما با کیفیت دواهای بیرونی خیلی اعتماد نداشتیم. ما ناچار بودیم دوا رو مصرف میکردیم. یک از نظر کوالیتی، یک از نظر نگهداری، یک از نظر تولید چند از اونا صادق بودن و برای ما ارسال میکردن. ما چون بدیلی برای نداشتیم ما از دوا استفاده میکردیم. اما خوشبختانه از مدت به این طرف مردم که در این عرصه کار میکنند کمر همت بستند و شروع کردن به تولید داخلی که یک خبر خیلی خوب و نوید بخشه برای مردم عزیز افغانستانه. مردم هم بیشتری یا مراجعین پرسان میکنم پوش میارن یا نسخه دکتر صاحبان می نویسم. دیگه چند سال میشه که داخل هرات یا کل افغانستان این شرکت ها که تولید میکنم حساب استفاده و انشالله که رو به بهبوده. د یادونې وړ ده چې په دې فابریکې کې د بېلابېلو درملو د تولید په لوړ کچه سربیره ګڼ شمېر هیوادوال هم په بېلابېلو وختونو کې په کار بوخت دي.